بسم الله الرحمن الرحیم. صاغر علي ما د زیدي او د دې پروګرام ارګنایزر ما د خپل ملګرو په مرسته باندې مې دا پروګرام ارګنایز کړی دی. ډیره مننه کوم د خپل ملګرو چې ما سره مرسته وکړه او دا پروګرام مونږ ډیر په یو ښه طریقه ارګنایز کړو. د هر کال په شان سکالو مونږ کوشش کړی دی. امید لرم چې د خلکو به دا پروګرام خوښ شي. د علاقې خلکو ته مونږ یو هر کال یو خپل د مخ یو میله خو او مونږ کوشش کوو چې مونږ د مخه سمارټ رسته راځي سمارټ کوو. مونږ اول دا ټیم کې کلاړیان کم کړل بیا ورله اوس داسې ترتیب جوړ کړی دی چې زما په خیال په مخې په تاریخ کې په لومړي ځل د ننني پروګرام مونږ په ډرون کیمرا باندې هم کوریج زموږ ورکړی دی. مونږ چې دی نو سمارټ ولا سکور بورډ هم جوړ کړی دی. دا فرست ټایم په مخه کې به تاسو وینئ دا سمارټ سکور بورډ او د ډرون ریکارډینګ او امید دی انشاءالله چې بل کال راځي نو بل کال کې چې مونږ کومه میله جوړو انشاءالله دې نه به مزیداره او خلکو ته به یو ښکلی شو خو انشاءالله. او ډېره مننه کوم د بیټک ټي وي د ټول ټیم چې زموږ د میدان ته راځي او دا ښکلی کوي. یو جهان مننه. زما جی اجمل نوم دی او د شوي کلي سره تعلق ساتم او د عمر په لحاظ سره خو ما خپل عمر چاته نه دی ښولی خو زما عمر اصلي چې دی 15 کال روان دی او دلته د زیده کې چې کوم فاینل زموږ د ورونو د وکړی دی ډېر ښه په مینه محبت باندې او په خوشحالۍ سره هغې کې زموږ ټیم فاینل ته وتی دی او مخه شروع ده او د 15-16 کالو راسې زه د مخې ته راوتی یم. هغه شی دی خدای چاته نه حواله کوي او زما خو هغه خلکو سره مینه محبت دی چې کوم ځای کې مخه ویشتي شي ثقافتي لبه ده د پخوانۍ زمانې راسې ځکه چې زموږ د مشرانو د یاداشت نه هم مخکې ده او د دې نه علاوه زه اسپې هم ساتم ځغلوم هغې سره مې مینه محبت دی. خو ښه مې سپي جنګول خو هغه مې پرېښود ځکه چې د انسان جنګول او د سپي جنګول دا بیا یو شی دی او ښه خبره نه ده. چیرونو بایګانو دکه شان تاسو هم لوبو طرف ته راوړئ او ښې ښې لوبې کوئ او ډېره مهرباني زما دې ورته ډېره مینه او سلامي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ظاهر زمان دی. شوي کلي سره زما تعلق دی. دا نننی چې کوم میچ دی د زیدې د ټورنمنټ اختتام دی د اخري میچ دی فاینل او هغه د شوي او د کوټې ترمنځ دی. یقینا چې ډېره خوشحالۍ خبره ده د کرونا نه پس چې دا کوم نن محفل دلته لګېدلی نو ډېره مزیداري ده. دا زموږ ټریډیشنل گیم دی. زما په خیال د راغلو نږدې ټولو کلو چې کوم پلیئرز دی او کوم مرګري دي هغه ټول راغلي دلته کې یو ځای شوي یو مونږ ډېر خوند دی او د مخې د ټولو نه غټ صفت دا دی چې دی کې ټول سینیئر پلیئري مشراني او د جرګې والا کسانی لکه ښکلي ښکلي خلک دی کې ناست دي. نو ګیمز خو ټول ښه دي چې وي څنګه چې تاسو ته پته لري چې د چا ګراونډونه آباد دي د هغې هسپتالونه شاړي نو هم دغه شان دی مونږ هم پښتانه یو کوشش کوو خپل چې جاري دی او انشاءالله دا به مخکې هم جاري یو ټورنمنټ بل هم جوړېږي. د دې خپل سیزن تقریبا د جنوري نه تر مارچه پورې چونکې کرونا په وجه باندې حکومت سینکشنز لګولي وو پابندۍ لګولې وې چې ګڼه به نه جمع کوئ نو په هغې وجه دا سیزن لږ اوږد شو. دا سیزنل گیم دی په لیندو چې کوم 3 میچ کې هغه ډېر خوندور گیم دی او باقي ټول ملګري راغلي نن ډېره مزیداري ده. یقینا چې ډېره د خوشحالۍ خبره ده. دا زموږ د پنجپیر ملګري دي د باجا هم خیلو د زیدې زموږ مشر کپتان صاحب ناست دی نو دا زموږ دپاره د خوشحالۍ او د ملاتړ خبرې چې د کپتان صاحب ورته مشرانو او موږ سره دلته کې ناست دي د بسور کاکا دي ورته کې او زموږ ملاتړي کوي نو یقینا چې پلیران په دې ډېر خوشحالېږي. الله پاک دې زموږ میدانونه هم دغه شان آباد پرامن او د خوشحالونو ډک ساتي او الله پاک دې زموږ په دې ښکلي وطن کې امن راولي. جی السلام علیکم ویورز. ډېره زیاته مننه کوم اول د بیټک ټي وي د ملګرو چې هغه راغلل او زموږ دا میدان یې ښایسته کړ. دویم امن مخه نمایش روان دی په زیده کې. دا پروګرام چې دی دا د 13 میاشتو نه روان دی مسلسل او نن د هغې فاینل دی د کوټې او د شوي په منځ کې. د دې نه علاوه دا دواړه ټیمونه چې دي د خپل ټول میچونه ګټلي دي. نن په دې موقع باندې راغلي دي فیصله به کېږي چې دا میچ په کوټه ګټي او یا به شوه ګټي. یو خوندور میچ دی انشاءالله تاسو به یې انجوای کوئ. ډېره زیاته مننه.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़े मतिकुर रहमान द कोटी कली और द इंसाफ स्पोर्ट्स और कल्चर द विंग च कम जनरल सेक्रेटरी में डिस्ट्रिक्ट स्वाबई द पारा डाटे मुंग वलाड़ियो प ज़ेदा के चिवेम अमन मखा नुमाइश च कम दे माशाल्लाह ढेर बेहतरीन सेटअप बिकड़ दे खुदागे नमक के बजे दोदरी खबर कोल वाड़म लुम्बने इंपॉर्टेंट खबर ज कमदा आगा दादा ज जमुंग दा कल्तुरी लोबी च कमिदी दा जमुंग द तशख्खुस जमुंग द पहचान योड़े रगटा जरिया दा जदी नमुग पीचंद लेकी कुछ दा मुस्तैद खलकती दा सेहतमंद खलकती दा मनपसंद खलकती देखिए मखा दा कबड्डी दा सिडीर गेमने जगह जाय पजाय टाइम पर टाइम की जमुंग उजरी पे आबादी दी जमुंग क्लिप पे आबाद दी दगशान लड़के नने इवेंट च कम दे दलता के पजेदा के थोड़े खुले प्रोग्राम अरेंज हुए दे जब कम फाइनल रवान है समाज समरा ख्याल दे शेवी अड़ी और तो कोटी कली नुमाइश फाइनल दे और ये फाइनल के माशाल्लाह ढेर खुली खुंदवर खलक राजा मशहूर दी ढेर खुले प्रोग्राम दे इवेंट हवाले सर बजदा हुआ माचे हमजवी से बहुत अच्छे कम ज़ेदी मुलगरी दी ढेर हाले जाली ढेर गट कोशिशुना और ढेर खुले इवेंट अरेंज करे दे जमुंग द सकाफत और द कल्चर द परमख्तक द पारा द दाशान इवेंट ढेर ज़्यादा ज़रूरत है और जब आखिर के दायो खबर मुकम चेहरा जमुंग द सरकारी तो का बाने द दास इशून द पारा ढेर ज़्यादा ज़रूरत है चिकम जमुंग इंटरनेशनल गेम ने दी क्रिकेट दे फुटबॉल दे कटोर से बख्तल जायदी खुदा चिकम जमुंग द तशख्खुस जमुंग द पुख्तो द निशान वाला गेम ने दी जमुंग द कल्चर गेम ने जमुंग चिकम रिवायत ताज़ा कई दी गेम लम पर मख्तब पकार दे और सरकारी सतह बाने सरकारी तो का बाने दे द पारा मुख्तलिफ स्कीम्स पकार दी चिदा गेम ने रामा किशी और बाहर लड़ी तम पता लेगी चेहरा पुख्ताना दुमरा पुरामन और दुमरा ख्वागा खलक दी तो सलाम जी मेहरबान जमानुम चिकम ननो आयास खान दे द ज़ेदा वन नाजिम पाते शेवा उस चिकम ने तेर शिव इलेक्शन की दुमरा खुले टूर्नामेंट द को द्वद मनी में मैचते मेहनत को जब की चिकम ननो दई सारा बाकायदा कला कला वसरा शम जक दा जमंग रूना दी यो किस्म ल चिकम ननो द दे दागा बाने चिकम दे मोंग लडीर लका द सोरा कमेटी च द सोरा च द टूर्नामेंट चा जोड़ करे दे लका कज दई दार सुमरा द खुशहाली او دغه کوم ناغه بیا هم کمی لکه ډیر زیات دی چې کوم نو ډیر برابر دغه ټورنمنت کړي دی بل خبردار چې دی هر یو ټیم لا هواري یو کلی لا هواري یو کس له چې کوم نو ډیر عزت او ډیر خوشاله سره دغه کړي دی او خدای پاک دې چې کوم نو دی نورم دغه کی لکه کامیاب کی چې زما چې د وسنه سکیږي مخکې چې کوم نو لکه دغه د پاره د لوب د اره لوب د پاره خو خاص کړه مخه داسې غونډه چې دا د مشرانو د وخت نه روانه د مشرانو خوخه ده نو په دې حساب باندې چې کوم نو دې د پاره په سپیشل لکه زه بچاته مینت کوم دغه به کوم خو لکه د مخې حساب چې کوم نه مخه چې کومه لوبه ده که نه دې له به چې کوم نه زیات ترجیح ورکوو سرو سپینو بدل نکړو په رنګ دا غنم رنګ ملنګ نو که په اسلام آباد غوندې ښار کې ژوند تېروي خو خپل روایات خپل پښتانه خپلې لارې کوڅې او خپل ولسې نه ده هېر کړې کله چې د کرونا دا ناکاره وبا راله نو خلک د یو بل نه لرې تښتېدل او دلته کې د شمار خلکو چې په هغې کې یو زمونږ دا دروند مشر ډاکټر جواد اختر خان چې په هر قسمه مالي جاني په هسپتالونو کې په اسلام آباد کې په کلي کې وخت وراته خپله هم د دغه وبا نه اغېزمن شوی خو شکر دی چې ژوند ورسره وفا وکړه او بیا موږ سره په منځ کې ناست دی ډېره زیاته مننه یې کوو خپل ولس ترجمان دی سیاسي لیډر نه دی ووټونه نه غواړي ووټ ته نه ودرېږي د خپل ولس په درد دردمند دی زه به ورته د اجمل منصور دغه شعرونه وایم او هغه ته به خواست کوم چې ستا د هجر تورې شپې خبرې وکړې ستا د هجر تورې شپې خبرې وکړې په یو سای راته ښې خبرې وکړې چې د حجرې او د جومات تمیز یې نه وستا د حجرې او د جومات تمیز یې نه وستا دغه شیخ ته مې په دې خبرې وکړې چې پښتون پکې د ښې ورځې خاوند شي مونږ د داسې نظریې خبرې وکړې د دغه نظریې سړی د کار سړی ستاسو په دروند استقبال کې ډاکټر جواد اختر خان بسم الله الرحمن الرحیم ټول ناول خو زه ډېر زیات خوشحاله یم چې نن زه په دې خپل علاقه باندې په خپل کلي کې ځکه چې زیدا هم داسې دی زما لپاره خپل کلی دلته کې یو دومره ښکلی مخه نمایش تاسو چې دی نو ارینج کړی ټول ناول خو زه د ټولې انتظامي د جې مبارکباد پیش کوم چې دی د دومره غټ
دریو میاشتو دومره غټ مهنت نه بعد دا ټورنمنټ چې سر ته ورسولو د هغې نه بعد چې کوم ټیم ګټه کړې ده هغوی ته مبارکباد پیش کوم چې دومره ښه ګیم وشو دومره پرامنه طریقه باندې چې هغه فاینل سر ته ورسېدو یو پکې وینر شو یو پکې چې دی نو رنر ټیم شو دواړو ټیمونو ته زداد ورکوم د هغې نه علاوه تماشایان چې تاسو کوم رول نن ادا کوو نو زه هغه ډېر زیات اپریشیټ کوم دومره ویل مینج تاسو ناست یئ او دومره ښه په طریقه باندې ټول ګیم چې څنګه چلېدو هغه تاسو وچلولو ډېر ښکلی وچلېدو نو زه ډېر زیات شکریه ادا کوم ستاسو سره ټولو تاسو ټول چې څنګه تر کومې پورې هم داسې د مخې غوندې زموږ کلچرل ګیمونه د پښتنو کلچرل ګیمونه چې تاسو کوئ او تاسو په دې کې اکټیویټیز خپل مخکې بوځئ نو موږ به سره انشاءالله په هر ځای کې هر فیلډ باندې په هره موقع باندې موږ به تاسو سره یو